بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې ستاسې په بدن کې یوه وړه ټوټه د غوښې ده، ان صلحت صلح البدن كله وان فسدت فسد البدن كله الا وهي القلب. ستاسې په بدن کې یوه ټوټه غوښه ستا که په دې غوښه کې اصلاح راله بدن کې ټول اصلاح ده. ولې چې د دې ملک حکیم اصلاح وي، حکیم عادل وي، حکیم ښه سړی، نو عسکر خو بیا غلطي نشي کولی. دا خو چې عسکر غلط چلیږي خو حاکم غلطه مشوره ورکړې ده چې زړه صحیح سي، زړه اصلاح سي. نو زړه صحیح مشورې و ټولو اندامو ته ورکوي. او که زړه غلط سي، سترګو ته غلطه مشوره ورکړي چې ورسه پردۍ ښځې ته وګوره، غوږو ته غلطه مشوره ورکړي چې ورسه پردي اوازونه په واره، لاسو ته غلطه مشوره ورکړي چې ارام مال در واخه چاته ضرر په ورسو، پښو ته غلطه مشوره ورکړي چې غلط ځای ته ولاړ سه، نو ټول بدن ځای ته غلط سو. چې زړه اصلاح سي بیا بدن ته صحیح مشورې وي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي ستاسې په بدن کې یوه ټوټه د غوښې ده، ټوټه خو د غوښې ده خو هغه قلب حقیقي هغه له دغه ټوټې سره برای راست رابطه لري. نو نسبت دغو شیانو چې څه کېږي هغه ودې غوښې ته کېږي. که دا اصلاح سوه ټول بدن به اصلاح وي، که دې کې فساد راغی ټول بدن کې به فساد وي. الا وهي القلب. نبی علیه الصلاة والسلام په دې پوه سئ هغه زړه ده. نو له دې وجې نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو په مخ کې د زړه د اصلاح دعا وکړه چې یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ومحبتك. ای د زړو تصرف کوونکي، ای د زړو مالکه، ته زموږ زړونه ستا طاعت او ستا د خبرې منلو ته راواړو. صحابي ورته وایي چې د الله پیغمبره ته پر موږ بیریږي. اوس خو موږ ته تنبیه راکوي چې دا دعاوې ډېرې کوئ چې یا الله زړه مې اصلاح کړي، یا الله زړه کې مې غلط شیان مه راولې. نو دا اوس ته پر موږ بیریږي، زموږ خوا د زړه اصلاح د خوا د ایمان هم راوړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ورو زه پر ته بیریږم. دا خو که د الله اراده پر بل مخ سي، بس دغه ستا مصلح زړه به بیا دغسې بلا ځینې جوړه سي چې بیا به په یوه خوا نه ایمان. ان القلوب بین اصبعی الرحمن كقلب واحد. زړونه ټول د الله په واک کې داسې دي لکه یو سړی چې یو کوچنی زړه په ګوتو کې راواخلي، یقلبها کیف یشاء. نو ته دعاوې کوه چې یا الله زما زړه پر غلطو کارو مه وراړه، یا الله زما په زړه کې غلطې خاطرې مه راوړه، یا الله زما په زړه کې اصلاح راوړه، یا الله زما زړه اصلاح کړه. نو چونکې دغې نتیجې ته سړی ورسیږي چې دغه زړه کې زړه د الله جل جلاله په واک کې ده، او زړه یې بیا زما پر ټول بدن حاکم ګرځولی ده چې زړه څه وایي بدن هغه کوي، بدن د زړه مخالفت نه کوي، او زړه د الله په واک کې ده. زړه خو دا زما په سینه کې پروت ده، خو واک یې له ما سره نشته، واک یې له الله سره. نو په دغسې حالت کې دوه خصلته له انسان سره پیدا کېږي، یو د خوف یو د رجا. له دې خبرې بیریږي چې یا الله جل جلاله داسې اراده دې ما ته مه بدلېږه چې زما زړه پر بل مخ راواړی، زما په زړه کې غلط خواهشات غلطې سوداوې پیدا کړه، او ستا خو پروا نسته، د الله څه پروا ده. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دا د ټولې دنیا انسانان، هر څونه انسانان چې دا اوس سته چې دا ګرځي، دا ټول راولاړ سي پر داسې زړه باندې جمع سي، د ټولو زړه لکه د فرعون زړه داسې سي، هر سړی په خپل ځان کې فرعون سي. فرعون خو ډېر بد کافر و، د خدایي دعوا یې کړې. دا ټول د دنیا انسانان چې څونه ګرځي سي د هر سړی فرعون سي. د الله په الوهیت کې دا نقصان نه راځي. دغه الله چې دا اوس دا دغه الله دی، نو زما او ستا په بېلاري خو هم د الله په الوهیت کې نقصان نه راځي، نه الله ته تاوان رسېږي. که الله وغوښتو چې ما او تا یې بېلارې کړو، نو کور خو زما او ستا سپېره سي. او نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دا د ټولې دنیا د انسانانو داسې اصلاح راسي لکه جبرائیل علیه السلام. هر سړی په خپل ځان کې جبرائیل علیه السلام سي. د الله په الوهیت کې دا زیادت نه راسي، دغه الله ته چې دا
الله نه زما او ستا لمنځو ته محتاج ده، نه روزو ته محتاج ده، نه زما او ستا له کفر نقصان ورسېږي، نه زما او ستا له بدو اعمالو نقصان ورسېږي، نه زما او ستا په لمانځه ګټه ورسېږي. دا تاوانونه و فایدې ما او تا ته متوجه دي. نو په دا حالت کې چې سړی دا تصویر وکړي، دوه درې خبرې سره جمع سوې. یوه دا خبره راله چې دغه زما او ستا په سینه کې چې کوم زړه پروت ته د دې ټول بدن باچا، دغه زړه د الله په واک کې، د زما او ستا په واک کې نه دی. او دغه زړونه الله کله بدلوي هم، زړونه بدل شي. یو کیسه راځي په تفاسیرو کې، بلعام بن باعوره دا یو ډېر غټ ولي تیر سوی ته په خپل وخت کې داسې ولي و مستجاب الدعوات، هر څه چې بې له الله وغوښتو الله ورکول، لیکن الله یې زړه بدل کوي، کافر تر دنیا تیر سوی، بې ایمان. زه به یې دغه نه راووتم، ذلیل سو، الله ذلیل کوي، الله یې حال بدل کوي، یو مستجاب الدعوات شخصیت. سوره اعراف کې قصه راځي، مثله کمثل الکلب ان تحمل یلحظ و ان تترکه یلحظ. لکه سپی داسې وګرځېدی، الله یې په سپي مثال ویلی دی. که غږ نه ورته کویم د زه به راایستلي ساه ویي، دغه نه یې زه که دې چغه کویم د زه به راایستلي، دغه نه. دا بلعام بن باعوره و، الله یې زړه بدل کړي، الله بدل کوي. هغه وخت چې دی ولي و مستجاب الدعوات و، چې څه بې له الله غوښتو الله ورکول، ټول خلک به په راټول اوسي، دا داسې زبردسته سړی ده، داسې بزرګ ده، داسې ده. الله یې زړه بدل کوي. د موسی علیه السلام مقابله یې وکړه، الله بې ایمانه تر دنیا تیر کوي، کافر. الله داسې ذات. او د نبي علیه السلام په وخت کې د هغه سرسخته دشمنان، بلکې ښځو کې داسې ښځې پیښې سوې. هند د ابي سفیان ښځه نبي علیه السلام ته راله چې ای د الله پیغمبره، لږ وخت مخکې زه داسې وم چې د دنیا پر مخ ماته داسې مبغوز مخ نه و لکه ستا مخ، او د هیچا په دربدري دونه خوشحاله کېدم نه لکه ته، او دا اوس فلحال چې دا د دنیا پر مخ ماته داسې محبوب مخ نسته لکه ستا مخ. دا په ایوان کې الله د یو ښځې زړه واړه، داسې نارینه هم ډېر پیدا شوي دي. ډېر خلک له نبي علیه السلام سره په مجلس کې اشتراک کوي، د مجلس له اخره چې ولاړېږي دا خبره ورته کوي چې زه چې مجلس کې ما اشتراک کاوه، ستا تر مخ مبغوز مخ ماته په ټوله دنیا کې نه و، لیکن اوس چې ولاړېږم تر تا محبوب انسان ماته په ټوله دنیا کې نشته. الله په یو مجلس کې زړه اړوي، الله داسې قابض ده زما او ستا پر زړو باندې، الله داسې مالک ده زما او ستا د زړو. زړه زما ده، زړه ستا ده، واک یې له الله سره ده. که پر ښه خوا را اړوي هم د الله خوښه ده، که پر بده خوا را اړوي هم ده. که پر ښه خوا باندې واړو نو ډېر احسان به د الله منو، یا الله احسان دې راسره وکړي. په دغه وجه باندې دلته خوف رجا یعنې بیر و امید دا پیدا کېږي. ډېر باید سړی وبېرېږي چې د الله څه پر واسطه کې زما زړه پر دا بل مخ راوړ و، زه په دغه باندې اعتماد نه سای کولی چې زه ملا صاحب یم سپین ږیری سړی یم، تا ته پر منبر ناست یم، آیات و حدیث درته وایم، که اوس د الله اراده ماته وشي زما زړه پر بل مخ باندې واړوي، تر ما به بیا بد سړی په دا ټوله علاقه کې نه وي. او د الله په الوهیت کې څه نقصان هم نه راځي، هېڅ نه کېږي. چې بلعام بن باعوره د الله یو مستجاب الدعوات ولیو، الله جل جلاله بې ایمانه تر دنیا تیر کوي، او د ده مثال یې په سپي ووایو، په الله هېڅ نه ورسوي. نو سړی به له الله بیریږي ډېر چې یا الله، هر وخت به سړی دغې خبرې ته منتظر وي چې یا الله، داسې نه وي چې په یو معمولي شي ناراضه شي، زړه مې پر دا بل مخ راواړی، بیا به څه کوم. او امید به مې وي چې یا الله، ستا په یو معمولي اراده سره زه اسمان ته رسېږم، چې مازې مې زړه پر نیکي راواړی، بیا به تر ما ښه سړی وي، او ستا هېڅ هم نه کېږي. دا ته وایي خوف کامل، رجا کامله، کامل امید، کامله بیر.